پیغمبر چې دنیا تراغه پدی میاشت کې رائے وړڅ قران کریم غوند عظیم کلام چتلو پرخ وسو قران کریم غوند عظیم کلام بیمار دی بلال ورغه الصلاه والسلام علیک یا رسول الله د مانځه وخت د صحابه انتظار کوي لګیا دی سردار کونین فرمایل مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر ته وای چې هغه مخکې منځ ورکی زما طبیعت ډیر دروندې مستراوته نشما بلال چې دا واورید چې زما محبوب بنن جمعات ته ناراضي نو بیو شپ کوسه کې پریوت چې را پاسې د نو الله ته وی چې پروردګار کاش چې نه په حبش قوم کې پیدا شوه وي او نه لوی شوه وي او نه د محمد رسول الله د بیماری आवाज په ما شوه وي جمعه تراغه صحابه ته وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ابا بکر فليصلي بالناس ابو بکر په جړاش چې حاشا وکلا دا چرته کې دی شي چې نن بد محبوب په مسلزه مخ کې منور کوما الله صحابه ورونی و چې صدیقان وخت قضا کیږي منور کا پزور په جڑا جڑا مخ کې کټ سردار کونین طبیعت کې لک خفت پیدائش حضرت علی او عباس ته आवाज کړ چراشی زما طبیعت لک خشو اسنه چې چرته د جمع مندرانه قضا نشي د جمع مندرانه قضا نشي سردار کونین د حضرت عباس او د علی په ګولا سیخه دی بی بی عائشہ فرمائی چې ما رستونه ور پسې قتل سردار کونین خپې پزان پسې راخ کې او جمعه تروانو الله الله جمعه تلاړو منځ شو بیا کور تراغه صحابه ټول ور پسې رال چې یا رسول الله پدیم پوئی کچتا نرستو بزمونگت سحال وی حضور ورته دغه وخت وی ترکتو فیکم امرین کتاب الله و سنتی اے صحابو دو سیزونه می در تپریخ دی یو د خدای کلام بل زما حدیث کتا سو د خدای په قران عمل کولو او زما په حدیث لن تزلوا چر بتاسو نه گمراه کیږئ او کتا سو د خدای قران او زما حدیث پرېخ و نو خدای بتاسو پریدي د یو ورځ نه ببل لذلیلی د بل نه ببل لذلیلی او د بل نه ببل لا زما جدالو جناب محمد رسول الله ورتوائی اے صحابو دو سیزونه می در تفریخ دی یو د خدای کلام بل زما سنت کدام نیولیو تاسو بچره نه گمراه کی کدا تاسو پریخ و خدای به تاسو پری دروازه ټکه دا صحابه لاړ بار سوق دے بی بی فاطمه وی بابا جان یو ډیر hebatnak سره بهر ولاړ دے ورته وی بچیا دا hebatnak نه ده دا غسړې دے چتاب بی پلار کیو مهندی بدی کنڈی کی بی بی فاطمه و بابا جانا والله کدن نظرات لو اجازت ورکما سردار کونین ورته فرمایل چې بچیا دا څوک دی چې زما دروازې تراشی چې چارا لګلې ده هغه تا وایا
اجازت شو اسرائیل علیہ السلام دنن راغ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ملائکو شان داو ملائکو څه شان دي د پیغمبر په مخ کې امام غزالی لیکلی دي چې اورز د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته سلام ویلولا او یا زره ملائکه راځي اورز او چنن کوم ملائکه راشي نو تر قیامت به بیا د دوی نمبر نه راځي نو عرض مې داو چا دانو دنیا ګوره ټولا بستا چې سردار کونین غوندې پاتې نشه نو بل بسوک پاتې نشه اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت شروع کړ حضرت عائشہ فرمائی چې د پیغمبر سر مبارک زما سینې سره لګېدلو رنگ مبارک تک سور شو اسرائیل توای چې نور تکلیف هم شتک اخلاص و یا رسول الله دا خو می پر روپای کی او نه در باندې خېده سردار کولل ورته وای چې اسرائیل روپای کې شپاړه سنې تکلیف په ما کا خو چې زما د امت سره ډېر مهرباني وکړي لږ سات چې تیر شو انا لله وانا الیه راجعون صدیق اکبر پس جواب لاړ چراشو صدیقا ات چې د کوم شمه پروانه وې هغه شمه وفات شو ابو بکر پمنډ راغی په ور پریوت چغه کړي چې وا محمد وا محمد وا خلیل وا حبیبا دا ابو بکر आवाज په ور پروت دی په یو مخ کولای او په بل مخ کولای او دا چغه وی وا محمد وا حبیبا وا خلیل الله بدو مرګا پتا نه جمع کوي یو مرګ چراله او پت وفات شوي عمر چې واورید تور روستا وی والله کچاوې چې رسول الله وفات شو اوس بتی په دې تور سر قلم کما نور داسې قسمه اسلامی بیانات او غیدلو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ